ښه یو ځل بیا مې سلامونه او نیکې هیلې احترامات ومنئ په دې هیله چې ټول ملګري به راته روغ او جوړ وی. نن په خپرونه کې ګل نظیر منګل را سره مېلمه دی، تر څو ښکلي ښکلي شعرونه ترې واورو، د ده د ژوند حالاتو پوښتنه ترې وکړو. نو نن مو په خپرونه کې ګل نظیر منګل ته بلنه ورکړې ده تر څو راشي د ده د ژوند حالاتو پوښتنه ترې وکړو، شعرونه ترې واورو. او نو هغه ملګري کومه پوښتنه لري، کومه شعر شاعري پوښتنه لري، تر څو کولی شي موږ سره خپل پیغام دلته پرېږدي د کامنټ د لارې، تر څو هغه ښه مجاهد ورور مننه، خوشحاله اوسې، قدرمن اوسې. سلام ته دی وعلیکم السلام وایم ورور. ټولو ملګرو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم، په خیر راغلی، خوشحاله اوسئ. محمد عثمان ورور په خیر راغلی، ستړي مه شئ، هر کله راشئ، په خیر راشئ. نن مو په خپرونه کې ګل نظیر منګل ته وعلیکم السلام یار محمد ورور مننه، قدرت الله ورور مننه، له تاسو ټولو ملګرو مننه کوم. مالک صادران ورور مننه، سلامت اوسئ. نن ګل نظیر منګل مېلمه کړی دی تر څو ښکلي ښکلي شعرونه ترې واورو، د ده د ژوند حالاتو پوښتنه ترې وکړو. نو تاسې دې ټول راته ژوندي وایي، هغه ملګري پوښتنه لري د منګل صاحب نه، کومه غوښتنه لري یا کومه پوښتنه لري، نو تاسو دلته ما سره پرېږدئ. تاسو به مننه منګل ښه له تاسو ټولو مننه کوم. منګل صاحب راغلو تر څو کولی شو چې زموږ طرفه یا د منګل د طرفه نو منګل صاحب ته زنګ روان ده، نو تر څو وخت دی وکولی شي چې موږ سره برخه واخلي. زموږ هم نه څه نه څه ضعیفه غوندې دی، نو یو ځل بیا منګل صاحب که غږ مې اوري دغه موبایل. منګل صاحب سلام علیکم. منګل صاحب خپرونه کې ښه راغلاست درته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هاروني صاحب ستړي مه شئ. منګل صاحب ښه په خیر راغلی، په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست درته وایم. مننه عزتمند شه ورور. بس د نیټ ستونزې دي او دا شایي موږ تاسې په اختیار کې نه دی که نه، دا یوه بېله سیسټم دی، دا یوه بېله دنیا دی. که موږ تاسې واک لاندې راغلو ښه خبره دی، که نه لوبه بیا ګډه وډه شي کنیکټ کېږي نه. مننه، ډېره مننه منګل صاحب، خوشحاله شو چې نن مو مخ ولیدې. ګل نظیر منګل شعرونه مو اورېدل، خو ګل نظیر منګل مو مخ نه ولیدل. نن ډېر خوشحاله شو چې ګل نظیر منګل مو مخ ولیدو، راته خوشحاله سرفرازه اوسې منګل صاحب. مننه هاروني صاحب، عزتمند شئ. ضرور به سره وینو چې ژوند د هر څه په ژوند پورې اړه لري. دا داسې خلک ډېر وي چې شعر و شاعري اورېدلي وي د یوه شاعر، خو مخامخ یې نه وي لیدلی که نه. دا بلکل دا داسې کېږي. نو ځکه د خپل هغه درته وښیم چې تا شعرونه مې ډېر پخوانه اورېدل،
نو لکه نن چې مخامخ ګورم دغسې مې چیرې نه وی لیدلی نو ماشاءالله ګل نظیر منګل ماشاءالله ځوان سړی دی مالې څنګه به یې زوړ به یې سپین ږیره به یې څنګه به یې نو ماشاءالله ځوان سړی بیا په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایم ډېر ښه راغلاست درته وایم خوشحاله شو چې موږ ته دغه قیمتي وخت راکړو بیا هم خپرونه کې ښه راغلاست درته وایم عزتمند سي زه هم تاسو ته بیا ټول هغه مینوال پښتانه ورونه افغانان ورونه چې مونږ ویني مونږ ګوري هغو ته نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه انشاءالله په خدمت کې یم د ټولو مننه منګل صاحب خوشحاله شو چې نن په خپرونه کې را سره یې ډېر ښه راغلاست درته وایم د زړه له کومې منګل صاحب اول به راشم دغه پوښتنه چې نن سبا څه مصروفیت لري والله صاحب زه خو د کوزي پښتونخوا په پېښور کې یم او د په کمپنیو کې یوې کمپنۍ شخصي د هغه چې دي کمپنیانې په دې کې بس یو موټر چې ته داخل کړم نو هغه بیا چې ته یو ځای کې کار وي بل ځای کې کار وي عام په ژبه کې چې ترانسپورټ ورته یې که نه بس په دې شي کې مو ځان سره مشغول کړی وي مو یو شعر غوندې دی زه ډېرو ځایونو کې یم چې د خپل قسمت په برخه زه قرار یم غریبي وي که نیستي وي خو مالدار یم که نه چې کله تا ته د تقدیر نه د قسمت نه کومه یوه حصه میلاو شوي وي چې هغه ته زیاته وګڼې چې دا ما دپاره ډېر شی دی نو بیا ته موړ شوې بیا ته مالداری شوې او که کله تا ته د قسمت له طرفه ډېر شیان میلاو شي چې تو ته هغه نیمګړي برېښي تو ته لږ برېښي او بیا د انسان مړښت درنه کېږي که نه نو مننه منګل صاحب وکي پښتو بیا بل مصرفیت مو صاحب دا ډېر وي پښتو ادب ته خور کول شعر او شاعري دی خلکو بوړي او سندرې دي ټپې دي دا لوبې دي مینتوب دی د هر سړي خپله سودا دی نو که نه څوک څه غواړي بس هغه د موږ داسې ځواب دی لکه د حکیم یا د ډاکټر بس څوک چې شي مریض وي ما هغه کومه دوا دی چې داسې سیسټم ته برابر ما هغه دویو ته جوړولو ښه ډېره ښه ده منګل صاحب خوشحاله شو چې نن په خپرونه کې را سره یو ځای ښه نو منګل صاحب ماشاءالله عمر خو دې دومره ډېر نه ده څومره وخت کېږي چې دا شعر شاعري ته دې مخه کړې ده اوس مو څه وایم عمر ما ته دا یاد شي چې هغه ریکارډ هم لرم چې ما سره لیکل شوي شیان دي 1992 کې نغمې مو سندرې ویلي دي نو بیا څومره ټایم وته د دې تقریبا 19 کاله درویش کاله تقریبا کېږي درویش کاله کم زیاته څومره درویش کاله کېږي فکر کوم درویش یا نه 28 مو خیال کې 28 تر رسي 1992 صحیح ډېر کېږي صحیح 1992 کې نغمې مو سندرې ویلي دي کله کیسټ واخیستو منګل صاحب څنګه د شعر شاعرۍ ته مخه شوه والله که پیږي اوس داسې لوبه دی دنیا کې هر یو شی یو مینه لري یو شوق لري که نه دنیا کې د هر یو چې د شوق وته به په مغې لارې روان وي که نه د شعر او شاعرۍ سره ویله نه مو شوق و هغه داسې وخت و سادې کې د حکیم جان دغه او نیزولي دی الله وبخي دا ټول د ادب له مرګلي چې ودا مو ډېر خوښ و د ودونو ته به راوسته کلیوال مجلسونه و زموږ وړه دوی ته به ډېر په شوق سره زه ناست که نه چې دوی به دا یا خپل منځ کې لغات کړی یا به څه عام شعر و شعر کړه نو ته به ډېره مزه راکوله نو زه به چې په دا خلکو کې په تماشایو کې ناست وم نو ما ته به ګزال کېده یاره چې اوس یې داسې ویلي وای چې دغه سړي دا رقم ته ویلي وای نور خو نه جګېدم که نه صحیح جګ شوی وای شعر سره د شوق و هغه شوق ولا هغه شي دا کیسه شي بس داسې دی چې پرګاډ شو که نه هغه یوه خبره زه ډېر وریکم چې یو سړی و کشرۍ جوړوله وړه غوندې کشرۍ څه وي مزرو کشرۍ جوړوله تپا مې نه و کشرای ته نه جوړ شو که نه منګل صاحب خوشحاله یو چې په خپرونه کې را سره یو شعرونه به څو درته یاد دي چې د مینوال په شعر ونظرې مننه او شعرونه خو
څه وایم خو دا شعرونه چې لږ لږ مزدا وي انشاءالله بیا یم زه خو دا غواړم چې د مینولو سره ګپ شپ کولو مو ته عام مجلس ډېر خوند راکوي که نه خو خیر یو نیم شعر به اورو منګل صاحب تا شعر و چې تر غوږ اوري خو په شور پسې څوک نه راوځي تر غوږ اوري خو په شور پسې څوک نه راوځي په پښتنو بل شوي ور پسې څوک نه راوځي واه 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 منګل صاحب ډېر ښکلی پکسکات او جنماز او یا صابون نه وي چې پکسکات او جنماز او یا صابون نه وي دلته د خوار مړي په ګور پسې څوک نه راوځي واه منګل صاحب مننه او تور د وحشت یې د پښتون په لمن پورې کړی تور د وحشت یې د پښتون په لمن پورې کړی مونږ تور نه یو خو په تور پسې څوک نه راوځي ځوانان په نه کارونو بوخت دي منتر نه زده کوي ځوانان په نه کارونو بوخت دي منتر نه زده کوي خلک یې وچیچل منګور پسې څوک نه راوځي واه منګل صاحب د نړېدلي دیوال لاندې یې سا ځکه ورکړه خپله کوره د چا کور پسې څوک نه راوځي د خیر ښېګړې ملا یې ماته ګل نظیر منګله د خیر ښېګړې ملا یې ماته ګل نظیر منګله داسې واه منګل صاحب ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې سلامت اوسې منګل صاحب منګل صاحب ستا غزل ستا شعرونه چا کوم سندرغاړي ډېر ویلي دي ډېر شعري دي یو څو کسان دي هغو زغ ډېر ویلي دي تقریبا 500 نه زیات خو زه البم یې لرم د کیسټ هغې کې ډېر چې دي برمجان دی همداسې ډېر باخان دی همداسې ډېر امین دی همداسې ډېر نزیکبال دی همداسې ډېر نغمه دی همداسې تقریبا ریکارډینګ کړي ده مشر علي حیدر دا کومې زیاتې چې ریکارډینګ شوي دي که نه دا نور خلکو بیا د یوه ګانه دوې ګانې دا خو دومره مو کړي دي چې هغه مونږ څوک هېر دی خو کاپې مو یا اتو زرو نه زیات کړي دي مننه منګل صاحب یوې بلې پوښتنې ته به راشو لکه تاسو هم د سندرغاړو سندرې یا غږ اورئ داسې سندرغاړی به وي چې تاسو ته د ده غږ ډېر خوند درکوي بالکل شته جي ځکه هغه به څوک سندرې نو سندرې هاروني صاحب سندرې هغه څوک یي چې د هغه اواز ښه وي که نه اواز یې ښایسته وي چا چې اواز ښایسته نه وي یا نه یي سندرې څوک چې سندرې هغه اواز په مخو ډېر ښکلی وي ډېر ښایسته وي ټول اوازونه مو خوښ دي خو د څو اوازونه مو ته ډېر خوند درکوي لکه د نغمې شو د نازک اقبال شو او د برمجان شو باخان شو که نه د یو څو اوازونه مو ډېر خوښ وکي او نغمې خو تاسو غزل ډېر ویلي دي او ډېر غزلې ویلي دي خصوصا هغه هم ډېر الله دې وبخي مرحوم رسول بادشاه ستاسو که زه درته وایم چې ما خپله د رسول بادشاه غږ ډېر خوښېدو هغه تاسو یو شعرونه مې ډېر اورېدل سړی چې مړ شي هېر شي دا هغه شعر و چې ژوند دي هغه دي چې پس له مرګه یاد شي تش په ژوند چې څوک یادېږي هغه مړه دي که نه ژوند دې هغه چې سره زر له خاورو جوړ کړي چې خپل زر ترې خاورې کېږي هغه مړه دي که نه نو ستاسو شعرونه ډېر دردنوکی اواز یې لرلو هغه په اواز باندې مو شاعرۍ کې ټپي او ټپیزي او د ککړۍ به بدلې هغه خلکو ډېرې خوښې کړې وې هغه امید لرم چې تاسې به هم خوښې کړي وي زنه او د رسول بادشاه تاسو شاعري وه وکي چې اوس مې له یاده نه وځي ډېره خوږه شاعري وه او رسول بادشاه هم ډېر په ښکلي انداز سره ویلې وه ښکلې شاعري مو کړې وه نو منګل صاحب شعرونه به هم درنه اورو د ملګرو کوم کمنټونه کوي هغه کوم ملګري پوښتنه کوي هغه به هم راخلو هغه پوښتنه به راخلو نو کوم داسې یو بل شعر راته ووایي دغه ملګري غواړي چې تا شعرونه ډېر واوري ډېره مننه دلته د میخې او د چرګو غل زندان ته رسي واه منګل صاحب واه دلته د میخې او د چرګو غل زندان ته رسي چا چې لوټ کړی دا وطن د پارلمان ته رسي واه منګل صاحب دلته د میخې او د چرګو غل زندان ته رسي چا چې
لوټ کړی دا وطن د پارلمان ته رسي او د زورور قانون له حده زورور لاسونه دلته ایله بیله د خوار سړي ګریوان ته رسي او د وخت پیرغون د پښتون په ځمکه خپه یخې ده د وخت پیرغون د پښتون په ځمکه خپه یخې ده څوک چې اخستی وي اجل افغانستان ته رسي واه منګل صاحب دا ورو بیا یو ځل بیا ورو مننه د وخت پیرغون د پښتون په ځمکه خپه یخې ده څوک چې اخستی وي اجل افغانستان ته رسي او که بېوسي مې ستا د جبر سره سمه نه ده د خپل لاسونه خو مې څه چې خپل ګریوان ته رسي ډېر ښکلی او په تنهایۍ کې چې خوشحال دی لیونی خو نه دی چې ګلنظیر منګل له ښاره بیابان ته رسي واه ډېر ښکلی منګل صاحب کې ملګري ډېر دغه پوښتنه کوي چې منګل صاحب نه باید مونږ شعرونه ډېر واورو سخي مرجان ورورم یوه پوښتنه کړې وه هغې ته بیا لږ وروسته راشو منګل صاحب تاسو یو شعر ډېر وزن لري داسې خلک شته موږ غوندې ساده خلک شته چې ډېر نه پوهېږي تاسو غزل باندې ډېر ژغور غزل دی تاسو غزل ته موږ احترام او درناوی لرو منګل صاحب رم ته خوشحاله او کامیابه لره منګل صاحب هغه خو مې درځي انشاءالله اواز یې رسي انشاءالله دلته بل ورور پوښتنه کړې ده منګل صاحب چې څومره شعرونه یې لیکلي دي څومره وخت کېږي د شاعرۍ ته هغه پوښتنه خو فکر کوم چې حل شوي په 1992 کې تاسو چې شاعري کړې ده دغه ورور فکر کوم پوښتنه حل شوې وي وایي څومره کېږي چې شعرونه به لیکلي وي نو فکر کوم چې شمار به درته یاد نه وي نه هروني صاحب د دې شمار نه کېږي ځکه شمار نه کېږي چې دا د حد نه ډېر دي که نه د حد نه ډېر دي اوس که زه نه خبره زه وکړم خلک به چې د شاعرۍ نه یوه ډرامه جوړه کړې ده ما ته خو هغې شمار هم نه کېږي چې خلکو په نوم ولیکلي دي که نه د خلکې تا په نوم د بل په نوم د بل په نوم شوقیان دي که نه هغه خو مونږ لا د پښتو ادب د یو پولیس دی که نه دا خلک چې واوري کله چې د کیسټو وخت و چې خلکو اورېدل سندرې ټپې دي ترانې د بدلې وغیره هغه پاټو کې ته پته وای چې په یوې پاټو کې به لاس سندرې راتلې لاس سندرې به راتلې دا د پېښور کې د کیسټو وخت و د ام ام سي محمد ولی میسنټر والا او عبدالصمد والا و دغه به چې زه روانې وم نو بیا به مو ته کمره ونیوه د پېښور کې چې تېزه نه خوتېږي وروره دا مو ته به دا کیسټ یې لیکې خو مو به بیا چې شی کول ښه عبدالصمد به مو ته ووایې د کیسټ والا و چې منګل صاحب داسې به کې یوه کیسټه به بخان ته ولیکې یوه به برم جان ته یوه امین ته یوه نغمې ته ټپي یوه نغمې ته سندرې یوه نغمې ته اتاڼ خو یوه نزیکبول ته اتاڼ یوه نزیکبول ته ټپي لنډه خبره ده یو لاس د البمو د لاس کیسټو لیکلو افر مې راکړو که نه نو زه به لاړم کاپۍ مو په لاس روپۍ ته واخیسته او وړې څه دي کاپۍ په لاس مو ته واخیسته کېناستم په کمرې کې بارې په کاپۍ باندې مو لیکل چې دا کاپۍ د برمجان شوه دا د نزیکبال شوه دا د فلاني شوه دا د نګري شوه هر سړي ته مو د هغه د حیثیت او د شخصیت په مطابق شیون لیکل که نه نو الله دې په دې خبرې ناراضه مه شي چې 4-5 غنټې به وختې تقریبا 15 به مو ولیکلې که نه نو چې سبیه به ورغلم دکونه ته لاس کاپۍ به ورکړې لاس کې توپچین به ورکړې پښتو کې لنډه خبره یو وخت رسې به دا تو د لاسو کیسټو شعري مې نه غوښتله دغه د وخت لا بیا به سبا ورځې کوم بل دوکاندار اختم به لیکله یو ورځ دا شو چې عید راغلو د عید کې به د کیسټ راتلې ډېرې به نوې کیسټ د عبدالصمد په دوکانه باندې لوی اشتهار لګېدلی و تقریبا هغې کې د کیسټو شمېره وه 25 کیسټ یې ایته ریلیز کړې وې ما چې دا چا دي ما ورته وویل ټول عکسونه په لګېدلي وه ما ته چې وروره خو دا دي که نه چېرته راویښتې 25 مو وویل
بیا یو مننه ورځ وشول هارون صاحب د پېښور کې زر روان هم د قبلې کې یو سړی و ښه سړی داسې لوک سړی و هغه سره و مټار اروید راول مو سره ستړي ما سو کړو چې وختونه لرم مې چې وکړو وې چې ته ګل نذیر منګاله مې چې وې چې کایمو سوال منه چې وای چې وادي نه منو امر وی بالکل چې مواسي وې ته داسې وخت ته د لیکل نور ما کا وته د شاعري باندې کا مې چې والے و دې کې واجه متو مو ته چې د په موټر کې کینې چې موټر کې سکینې سم د شوشبوټ ټول د کیسټو ډاکو مو شاعري و مو ته چې تاسو به موضوع بیان وی بیا به تاسو موضوع در سره ختم شو ټاپک باندې لاره بل کنه و چې ته په چې دې پرې کنه نو هغه د شي خبرې مطلب دا و دا شی موږ دومره کړی چې دا موږ نه به ډیر شي دا داسې سندرغوړي هم شته دي چې ولاکه نه مې نوم زداوي نه مې مخ سره دلی چې اواز مې ورېدلې ده زم چې د ټکی خو د سړی یای د ټکی خو مبارا کم دي اخر کې چې مون ما وکړي مته پاتې ولې ولا دا خیمه ولا یو ډېر ښکلی غزل دی خانه کتا ته منې لوړې خېدي مونږ ته جونګړې خېدي مونږ ته جونګړې خېدي عمر به تیر شي مونږ په عمر به تیر شي زمکه سمولو پلنګ نه پیژنو ته د شراب او پیالې کا مونږه باندې نه پیژنو لارې کوڅې مو خړې پړې خېدي مونږ ته جونګړې خېدي عمر به تیر شي ستا تور سره د خاورو تی ګنا ځانونه ساتي زموږ خويندې خو واخر وړي مالونه ساتي لیک د تدبیر د ستړي ستړي خېدي مونږ ته جونګړې خېدي عمر به تیر شي مونږ د زړو زړو ټاټونو نه جامې جوړو نه په پلاو کباب پویګو نه پرمې جوړو د ستناره لوګي او لړې خېدي مونږ ته جونګړې خېدي عمر به تیر شي او زه نذیر منګل بستال ور محلونه سکړم زما د زور پوزای چې نوي ستا پر شونه سکړم خاوري بشو خاوري چې کړي خېدي واه واه منګل صاحب ډیر مې خوښ ده غزل مې ډیر زیات خوښ ده منګل صاحب نن سبا وخت کې دغه شاعران چې وګوري د نن سبا شاعران څه پیغام لري د نن سبا شاعران خو تاسو ګورئ د شعرونه به اورئ څه پیغام ورته لري دغه خلکو ته ولا صاحب باید څه وکړي کله ځنې بالکل هاروني صاحب ځنه ټپي یا ځنه سندرې چورمه او زه چې کومه د خفا غوندې شم زم چې خلکو موته چې دام شاعر دی کنه کا کور بل چا کړی وي خو دلین کې خو ایم کنه په دینو هم خغل پیژنې چې شاعري کوي کنه نو داسې نو بیا زړه د خلکو موږ ته هم دا ګمو دا دوی هغه خلک نشته چې کیسې ګټي هغه خلک نشته چې کیسې ګټي اوس هغه نر د چې پیسې ګټي خدای د ملالې زیاتې کی هغه نه چې نوم د پتاسې ګټي واه واه نو په دې معاشره کې هاروني صاحب دوا شخصیتونه دي یا دولنه ولا خال دی مثال یو منبر ده او یو شاعران دي نو د ولس منبر هم اوري کنه د مولا صاحب غږ هم اوري د شاعر هم اوري باید چې د دوړه خپي غوم لري خپي غوم لري دا د امن پیغام لري د مینې محبت پیغام لري د یووالي د انساني خدمت کول ټول انسانیت ته د خدمت کولو یو پیغام لري نو د دغه وجنه سره بیا زړه کې دا مخصوص کم چیاره دا د چا شاعري مو اوري دا خو ډول ټاپ پلټا وړي راګا دا هم په شاعرونو کې په حال کې یو دی چې د نظیر هم یو څه لیکي نو چې بل ته شاعري وورم خو خلکو د لیول ته راغلي دي مخکې به یواني مشټوډیو اوس اریو موبایل سټوډیو ده مو شعر چې اوس په محراب ته هم ګناه راغله د امام جیب ته سینما راغله اوس سیستم ګډوډ شو کنه دې نه په خو وخت ډیر خو منګل صاحب مننه سلامت باید څه وکړي دغه شاعران ته پیغام پرېږده څه وکړي شاعران باید څه وکړي یاره پیغام خبره نه ده دا ولس چې دی تر استازو سره خېږي پیغامونو سره د لیا مضبوطیږي کنه زړه کې خوشحال چې موږ ته یو پیغام راکړی شو خو الله دې بالموت به د ټول انسانیت ټول ته کوم چې مسلمانانو د ټول د خدای موفي او بخنه وکي خدای د ټول په سیخ لیاري کې دوی ته پکور نه دي دوی ته داسې پکور دي چې هر څوک تپالی کې یا سندره لیکي باید چې د ادب په چوکاټ کې عشق موږ لیکلی دی ایک سندرې ټپې غزلې د ولس او اوریدلې دي او موږ داسې چوکاټ کې بیان کړی دی کنه
داسې نه د نن سبا چې کوم شاعر اوسي که د شعرونو نومونه واخلم یا د سندرو نومونې درته وښیم که نه نو تاسو اورېدلي دي خپله دا ټول اویل تنې پښتون ته په نقصان کې دي بیا د موږ حیا چې کومه ده وغورځوله د دغه شي پښتنې بې خوانده کړل پښتنې بې ساتره کړل د ماشومانو په مزغو کې داسې یو شی کېنولو هغه هېڅ مقصد نه لري که نه او د دې شي زه خلاف یم که دا واک اختیار دی مو سره وایي که دا واک اختیار مو سره وایي که نه والله که دې رانه داسې هغه اورېدلی وای شاعري د چا د اسټوډیو نه یا د چا د اواز نه چې هغه پښتون ولس ته نقصان وای د پښتو ادب ته نقصان وای یا داسې شاعري وای چې د اورېدلو قابل نه وای او د میک چې نن سبا راغله د غوږ ته چې موږ ته وچوو د خلکو ته یم چې د میک مطلب دا دی د میک ځکه راغلو چې د کوم شی چې تاسو یلی دی د خلک یوري د اورېدلو نه دی غوږونو ته میک وچوه دا صرف ته ووره دا شی واقعي همدغسې ده منګل صاحب نن سبا داسې شاعري ده چې د اورېدلو نه ده هغه تا خبره چې مې کې به شخصي ځان ته اورې نن سبا شعرونه خو تاسو منګل صاحب چې په محفلونو کې په ډېر ځایونو کې به خلکو اورېدل خلکو څه ترې زده کول تاسو د شعرونو نه خوند به ترې اخیستو نن سبا خو دا کمپیوټري شاعري ده کمپیوټري سره خو کې دغه کې بس نن سبا خلک د نیشو تماشو غزل ډېرې وایي چې رشتېرلې ګلۍ دي چی شي دي د نیشي هغه ډېرې کوي دا شیون د شراب او کباب نشي او تماشي د بالکونو پسې سندرې دا سخت نقصان رسوي موږ ته سخت نقصان رسوي دا لاندې مشره چې دی که نه د سخته خراب خو دې شي ډېر سخته پکې وکي منم منګل صاحب دغسې شعر به وي چې تا ته په زړه کې به ډېر په زړه پورې وي ویل به خوند درکوي دغه شعر ویل به خوند درکوي که هغه شعر راواورئ د ملګرو سره شریک کړو والله مو څه وایم خو داسې ما شعر غوندې و چې یو ورځ یې و راکړی سور د سمال په دیواله اوس دا د شعرونه چې یا شاعر خو هسې یوه نظریه پیش کوي خلک چې والا دا حقیقت دی که نه همدا خلکو خو موږ خو هم د خلکو نظریه پیش کوو یو ورځ یې راکړی سور دسمال په دیواله همغه ورځ مې کړی و وصال په دیواله اوس هره ورځ په چم یې راتېرېږم ما ونه لیده بیا پوره یو کال په دیواله مننه په هغه ورځ به زه نه وم چې دا به راختله په هغه ورځ به زه نه وم چې دا به راختله خوړلی به یې وي د زنې خال په دیواله رڼا نه تر تیارې پورې په تمه ورته ناست وم رڼا نه تر تیارې پورې په تمه ورته ناست وم ورو ورو یې رپېدو وینځلی شال په دیواله اوس ته هم ګل نظیر منګله ځان ورته محکم کا چې تا غریب ته جوړ شوی جنجال په دیواله ډېر ښکلی منګل صاحب ډېر ښکلی منګل صاحب شاګردان هم لرې شعر شاعرۍ کې څوک درته راځي پوښتنه ترې نه کوي شاګردان په حساب کې والله روشي په دې مو خبرې خلک اوري اوس په دې خبرې د څوک مخه پکېږي ورته نه پټېږم اکثره دې شیانو نه که نه دې کې یو پوینټ مو نوټ کړی دی زه چې د خلکو نه زه اورم د محفلونو کې کینم خلک کیسې کوي چې پلونی ځای کې استاد دی باید استاد دی هر چي په کار دی سړی یو استاد ولري خو زه نه استاد لرم نه یې پېژنم په د شاعرۍ کې نه استاد لرم او نه یې پېژنم زه ته داسې ایمو رقم ته ولسي شاعري زیاته شاعري به زه چې نه وي کړي چا خو زه اوس په دغو شیانو نه پوهېږم چې هغه څه پړي چې وي د بېرمي چې وي که نه په دغو شیانو نه ځان پوهېږم نه یې مزغو ته اچوم که نه زه یم چې خو دا چېشته ځان پوهېږم خو یو شاعر وخت چې ته ویې لیکم چې تو چې په کور دی چې په مغل یې ولې ته ولیکم په دغو شیانو ولاکه زه پوهېږم د موسیقي چې کله خلک وي چې د پلونکی راګ دی د پلونکی راګ دی زه داسې دغه نه چې دا کې څه شي راګونه دي خو دا خو انسان شو که څه دي که نه صحیح نو تاسو شاګردان نه لرئ منګل صاحب فکر کوم نه داسې شته دی ډېر شته دی خو هغو ته ما څه شاعري مو ته اصلاح کړې ده که نه ډېرو ته مو شاعري چې کومه ده اصلاح کړې ده ډېر داسې شاعران هم شته دي چې ولسي په شاعرۍ باندې خلک پېژني خو نومونه یې نه اخلم
هغه اکثر شعري په مو کوي کنه. صحیح. منګل صاحب یوه بله پوښتنې ته راځم چې ذهن کې مې اوس راغله. دغسې یو شعر به دې لیکلی وي چې تا ته به په زړه کې ډېر په زړه پورې وي، هغه غزل هغه شعر ته به وایې چې یاره دغسې کمپوز ورته جوړ کړم، دغسې خوري پې وکړم، دغسې یو ښه شاعر ورته پیدا سندرغاړه ورته پیدا کړمه، دغه غزل په ښکلي انداز سره راته ووایي، کمپوز یې هم صحیح وي، موسیقي هم صحیح وي او خلک خوند ترې واخلي، تا ته هغه غزل ډېر قیمتي وي، یاره چې دغه غزل مې داسې یو غزل دې په چا ویلی ده، په کوم سندرغاړي باندې دې ویله ده؟ ناسې به هاروني صاحب مو تر اوسه پورې په ټول ژوند کې هم داسې نه دي کړي چې یو شعر مو لیکلی وي هغه د دې پوره مو ایښی وي چې د دې څوک کمپیوټر جوړ کړي، نه ما دې جوړوي، دا دې څوک نه دا دې ما یوي. مو شاعري چې څومره ته اورېدلې ده، ولس اورېدلې ده، دا د خلکو په غوښتنې مو لیکلی دی، د سندرغاړي یا د کیسټ والا په غوښتنې مغه صوت مو لیکلی دی، مو ځون سره ایکسټرا هیڅ نه دی ایښي، نه یې ګدم ځون سره چې اوس مثال تو کیسټ ته کوم دی ته مو ته چې سبو ته یوه کیسټ کم ځل بس درته لیکم نن په خپل مرزي درته لیکم ته په مرزي نه څم ډېر دکاندارانو مو ته داسې افر وکړي چې داسې ولې که داسې نه زه د کوم شي کې خپل نوم استعمالوم که نه هغه شی به په اداب کې که نه نو داسې شو نو مو څه اوس یې ایټم یې نشته دی چې مو یې ایښي وي شاعري، زه ښې لیکم اوس لکه مونه څوک وغواړي دغه زه درته لیکم نو بیا یې لږ وروسته بیا ولیکم بیا ولیکم بیا یې سبا ولیکم بله ورځ لیکم بیا تېر شوي شپو والا خبرې شاعري مونه به یې هېرې شي که نه نو مو اوسه پورې داسې نه دي کړی څومره شاعري چې ولس واوري دا هماغه ټایم باندې مو لیکلی دی. صحیح. نه ما پوښتنه همدغسې وه منګل صاحب، لکه زما پوښتنه دغسې وه چې تا یو دغسې شعر لیکلی چې وایې چې یاره دغه شعر په دغه سندرغاړي باندې وایم او تا ته هغه شعر ډېر په زړه پورې وي، دغسې کوم یو شعر و؟ نه جي نه داسې نشته دی، نه جي داسې به نه وي، ځکه چې که زه خبرو کې نور مخکې لاړ شم بیا مغزو ته یوه خبره ځي که نه، زه داسې یو شی نه لیکم چې مو سره ایښی وي چې افسوس چې دا ویلی وای، مو ته چې سندرغاړي په خپله یلي نه وي که نه چې سندرغاړي راته یلي نه وي او سندرغاړي غوښتنه نه وي کړې، مو په ژوند هم چا پسې نه شعر وروړی دی او نه یې وروړم چې دی مو شعر دې ویلی که نه دا کور نه کومه ځم چې چا څوک یې وغواړي او ته لیکم یې په خپلې مرضۍ، خو داسې زه نه کومه که وړوکی سندرغاړی وي که مشهور سندرغاړی وي هر څوک ولې نه وي سندرغاړی، مو په ژوند هم دا ورته نه دي ویلي چې مو شعر وایه، نه داسې نه کوم. مننه منګل صاحب. منګل صاحب ستاسو ډېره ښکلې ترانه غوندې وه او د فکر کوم چې چا ویلې وه د مشتر چې نیولې وه د کرکټ سندره وه، دغه فرمایش د چا وه که تاسو خپل فرمایش وه؟ کرکټ ډېره ښکلې سندره وه. دا د ماشټر و که نه د ماشټر چې ناول وی چې یاره مو ته د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو پورې یوه سندره ورولېکه نو چې ورکو نومونه به پکې نه چې وو د لوبغاړو بیا ځنه نومونه هېر شي هغه خفه کېږي که نه نو اکثر دوی مو ته یو طرز ورولېږي دا یو زوړ طرز وي یا د انډیا وي یا بل نو په هغې باندې زه ورته لیکل وکړم که نه نو یو د مشټر نه یادوم مشټر نه علاوه د هر څه چې ته وورې د ولس یې ووري دا د سندرغاړو په غوښتنه باندې مو لیکلي، مو په خپله نه دي لیکلي چې هغو مونه پوښتنه نه وي کړې زه یو شی ولیکم، نه هغه چې وغواړي بیا یې لیکم. زه دا رقم کوم. منګل صاحب یوه بله پوښتنه وکړم، مثال یو سندرغاړي غوښتنه درنه وکړه چې ما ته دغسې تاسو اوس خبره یاده کړه چې ما نه د کوم غزل چې زه لیکمه دا د ما نه سندرغاړو غوښتنه ده، که یو سندرغاړه درنه وغواړي چې مثال ما ته دغسې شعر جوړ کړه چې بنګې دي چی شی دي تاسو ورسره موافق یې؟ نه ډېر ورته ویلي دي ښه د پیسو افر یې کړی دی چې سندرغاړي نه علاوه د ولس هم بیا په خپلې مرضۍ لیکم، د ولس په مرضۍ نه لیکم او د سندرغاړي په مرضۍ کې نه لیکم چې مونږ یې پاک. منګل صاحب رمو راته ژوندي لره، خوشحاله شو چې په خپرونه کې مو وخت راکړو. موبایل کې مو چارج خاص مو تیاره راته راغله. مننه خوشحاله شو، رم راته خوشحاله او سرفرازه لره او د وخت راکول نه مو ډېره مننه منګل صاحب چې په خپرونه کې مو موږ ته وخت راکړو. هغه ورونه
چې موږ ویني په دې سکرین باندې خپلواک ټلویزیون په سکرین باندې ټولو ته بیا نیکې هیلې او احترامات مو شاعري الټا پلټا مو خبرې الټا پلټا دوی شکریا ده کوم چې دا یې وزغملی خدای قبول یې کړی که نه په دومره ټایم یې مو ته راکړو دا ټولو د مینوالو ډېر مشکور یم اشنا منګل صاحب ډیره مننه رب مو راته خوشحاله او سرفرازه لره او ښه ژوند درته وغواړم ډیره مننه سلامت اوسه اوکې جی ډیره مننه په مخه مخه شه دوستانو نن په خپرونه کې ګل نظیر منګل را سره و له تاسو ټولو مننه کوم چې دا خپرونه زموږ سره تاسو تر خیره واورېدله رب مو راته خوشحاله او کامیابه لره ښه اوس به راشو ستاسو کمنټونو ته ښه مننه دوستانو خدای دې وکړي چې دغه ګل نظیر منګل خبرو اشعرو مو خوند اخیسته وي هغه تاسو تنده خړوبه شوي وي او ما کمال هرني په دعاګانو کې یاد ساتئ هر چیرې چې یاست خوشحاله آباد اوسئ